سلامونه ملګرو، هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یاستئ. په ډېره خواشینۍ سره خبر شو چې وتلی شاعر مزاحمتي شاعر، اصل خو شاعران ډېر دي، مګر بخزاده دانش هغه شاعر دی چې د دې قام او د دې ولس ستونزو ته ډېر په جدید او ځیر سوی دی. دا نوموړی شاعر ویل کېږي چې د لارې په پیښه کې یو موټر اوښتی چپه شوی دی، خو دی خبرونه د فیسبوک له مخه چې بچاو دی او هېڅ درد او خوږ خو به خامخا هغه پښتانه وایي چې وپرتې خوږ څنګه نسوي. نو موږ ډېر خوشبخته یو چې دا نوموړی شاعر بچاو شوی دی او تاسو یې هم په دعاو کې یاد لرئ. د دانش صاحب شاعري چې کومه ده، دا ما لیکلې د مزاحمتي په دې معنا چې په پښتون وطن، په پښتونخوا چې له هرې خوا کوم ناورین نازل شوی دی، نو د ځینو درباري شاعرانو غوندې یا د غوړمالو شاعرانو غوندې یا د ابراهیم تاج غوندې شاعر غوندې هغه بې ناموسي بې حیایي نه ده کړې، بلکې هغه د دې پښتونخوا وطن یو شاعر دی او هغه د خوشحال خان په لاره باندې قدمونه اوچت کړي دي او هغه دا وایي چې پښتانه خو په ټوله دنیا کې دینداره هم دي او په دین هم مین دي او هر څه دي، خو مګر دوی بیا هم هغه خلک چې نه دین پیژني او نه مذهب پیژني او یو آزاد ژوند تېروي، هغه بیا هم پښتنو ته وایي چې تاسو خو زوزخیان یاستئ. نو ځکه د ده یو ډېر مشهور نظم دی چې زه بیا هم زوزخي یم، یعنې دی وایي چې زه د هر څه یم، خو مګر دې دنیا په ما باندې بیا هم دغه ټاپه لګولې ده چې ته زوزخي یې. نو دانش صاحب چې که نوره شاعري څوک ګوري که نه، خو د ده چې دا څه نظمونه خلک وګوري، نو څه بې ځنډ ویلو دا ویلی شي چې بخزاده دانش یو مزاحمتي شاعر دی او هغه د دې ولس په صحیح معنا نماینده شاعر دی. هغه هېڅ درباري، هېڅ غوړمال، هېڅ بل شاعر نه دی. هغه د دې وطن، د دې خاورې، د دې خلکو، د دې غربت، د دې هر څه پراخه انځورګري په شعر کې کړې ده.